دا شعار د دې ښکارندویي کوي چې موږ باید له اوبو سره ډیر احتیاط وکړو. دا د غزني ولایت د ګیرو ولسوالۍ د انبرخیل کلی دی چې نن پکې د اوبو شبکه له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د غزني د کلیو پراختیا ریاست مسؤلین وایي د دې شبکې په جوړېدو سره به 180 کورنۍ له پاکو اوبو برخمنې شي. د دغې پروژې مصارف ټول یونسیف پر کړي دي او دا پروژه چې کوم مصارف راغلي دي ټول بودیجه د دغې شبکې لپاره 15.8 میلیون افغانۍ دلته مصرف شوي دي او شبکې ټول اوږدوالی چې کوم پایپ دلته په دې کلي کې مصرف شوی دی 6214 متره پایپ دلته مصرف شوی دی او د ذخیرې حجم 40 متره مکعب اوبه جایوي او مستفیدین کورنۍ چې هم دلته کوم کورونه دي په دې انبرخیلو کلي کې 180 کورونه لري او کوم شیردانونه چې په دې کلي کې جوړ شوي دي 114 شیردانونه لري. ورته مهال د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دغې شبکې په جوړېدو سره به یې د اوبو ستونزه حل شي. دلته خو تقریبا د اوبو ګل په 80 متره کې ده، بلکې دا خلک ډېر غریب خلک دي. دا د هر چا په وس دا پوره نه وه چې دا برمۍ والی وای یا یو نلکۍ والی وای یا د کور یو دپه د اوبو کړي وای. موږ پخوا ډېر سخت له مشکلاتو سره مخامخ وو، اوبه م نه درلودې، په کورو کې کاریزونه م وچ دي، اوس هم وچ دي. نو په دې اوبو موږ دونه خوشحاله یو لکه بلا تشبیه د ابد زمزم اوبه چې موږ ته راغلي. باید وویل شي چې ګیرو د غزني یوه نسبتا لرې پرته ولسوالي ده. اوسیدونکي ډیری په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دوی له اسلامي امارت څخه په رغنیزه برخه کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي.